په خپل اندازه ورغوي 4000 ټن یو بم دی او 6000 په مانن پر راغورځولي دي. قیامت هلته نن جوړلی دا قیامت دا په ما باندې وراتللی شو. الله دې ته موږ ټول مسلمانان وساتي او د فلسطینیانو د الله غیبي امداد وکړي. کفار ټول هغې په طرف باندې ښه کولا ودرېد. امریکا خپله په بدماشۍ باندې ودرېدله. اسرائیل ته وایي زه یم که نه وایي ښه ښکاره نن خبردار وایي میں یہی داسې الفاظ د خبرونو والا نقل کوي چې د امریکایانو ورته وایي میں یہی ہوں آپ کے پاس وایي ستاسو دلته یم درسه یم که نه زه دلته موجود یم ستا سره ښه کولا او بدماشي. خو نن کفارو موږ داسې کمزوري کړي وو چې زمونږ خلک زمونږ حکومتونه دا هم نشي ویلی چې زه دسه ولاړی وایي دا څوک نشي ویلی داسې کمزوري کړي وو موږ. هغه دا ورچرتلی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله خپل دور خلافت و کفارو به چې کله خپل بچي غلي کولی نو عمر راغی ویل عمر باندې خپل بچي غلي کول. نن کفار هغې دومره زورور شوي چې موږ خپل بچي یرو نو موږ په امریکا باندې یرو موږ یې په اسرائیل باندې یرو. زما وروڼو زموږ سره نور څه پاتې نه دي صرف دا چې خپل زړه کې درد وساتو. فلسطینیانو باندې چې کوم حالات تېرېږي د هغې لپاره دعا د هغې تقریبا څه د 2 لکونه د بره خلک بې کوره شو. 2 لکونه د بره چېرته به لاړ شي اسپتال نه پرېږدي ایمبولینس نه پرېږدي مسجد نه پرېږدي سکول نه پرېږدي هر ځای کې چې ورته فلسطینی ښکاره کېږي نو بم پرې راغورځوي او دا د کفارو یو سازش دی. نو موږ به څه کوو موږ به سوال کوو چې یا الله کوم ملایک چې تا په بدر کې رالیږلي که نه نو ته قادره یې ته اوس هم فلسطین ته رالیږلی شي. کوم چې تا حنین ته رالیږلي کوم ملایک هغه ته فلسطین ته شي رالیږلی او یا الله ستا گرفت مضبوط دی. موږ دقه ویو یا الله ستا گرفت مضبوط دی ستا طاقت مخې ته دا ټول 0 درجه کې دي. لکه څرنګه چې تا فرعونیان په یو دریاب کې غرق کړي وو تا چې عادیان سمودیان په یوه چغه او په یوه سیرۍ کې هلاک کړي وو یا الله دقه شان سیرۍ به راولېږي دقه شان یې غږ هغې له ورکړي. ستا طاقت ډېر زیات دی که نور هېڅ هم نه یا الله د دغه ماشومانو د هغې هغه لاسونه د هغې هغه خپې موږ تا ته دا پیش کوو چې یا الله دې ته وګوره دا ستا بندګانو واړه واړه ماشومان دې ته مې وګوره دغې باندې ته رحم وکړه یا الله خپل قهر او غضب په اسرائیل باندې نازل کا چې د دنیا نه دې مخې نه ورک شي. دا زموږ کمزوري د بني اسرائیل دي څوک دي 60 لاک کسان کروڑ نه دي ګوره 60 لاک اسرائیل دي ګوره 60 لاک او څو اربه مسلمانان دي سره بره یو ارب مسلمانان یا 2 اربه مسلمانان دا یې راګیر کړي 60 لاک کسان. غیرت زموږ دومره ختم شوی دی. لہذا خپل زړونه لږ یخ ساتئ کم سے کم چې مونځ هم کاوه که نه یا شپې تهجد ته راپاڅېدی نور خو موږ سره شو کولی ما تاسو ته مخکې ویل موږ نور څه دا خو کولی شو که نه چې الله تعالی فلسطینیانو مدد وکړه. دا زمونږ مسلمانان دي زمونږ وروڼه دي زمونږ هم بچي زمونږ هم وروڼه خویندې شته او د هغې هم دغه بچي او وروڼه خویندې نن په وینو کې لهو لهان پراته دي هلته. زه حیران دا یم چې دوی به دا قبرونه څنګه کوي تعجب خبره دا دا قبرونه به دوی څنګه کوي. ایسه خو یو غم نه دی زخمیان 700 کسان زخمیان چېرته ویسي هلته په دغه کې نه پرېږدي په هسپتال کې ونه نه پرېږدي. ته په خپله سوچ وکړه چې ستا ایمبولینس ولي ستا هسپتال ولي ستا کور ولي ستا سکول او مدرسه ولي اخر کم طرف ته سړی وتښتي کم طرف ته لاړ شي سړی. خو موږ به دغه ویو چې موږ خو نور څه نشو ویلی په یعقوب علیه السلام چې څنګه ویلي انما اشکو بثي وحزني الی الله موږ به خپل فریاد الله ته کول موږ به خپل غم الله ته ښکاره کوو نور خو موږ څه نشو کولی. دومره زیته خو چاره صحیح هغه نه کېږي. ټول د امت مسلمه مسلمانانو د هغې ذمه دا جوړېږي نن چې هغې په هر لحاظ سره د هغې مرسته وکړي او دعاګانې د هغې سره خپلې شاملې کړي. الله کفار ذلیل او رسوا کړي. الله رب العالمین زمونږ دغه درد د زړه چې تا ته پیش کو نور فیصلې ستا دي چې تا ته څنګه خوښه ستا هغه شانته فیصله وکړه خو فیصله هغه وکړه چې د دین پکې خیر وي او مسلمانانو پکې خیر وي. یا الله ته په خپلو فیصلو باندې